راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتمه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د مولاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده. چې تقریر یې بس کو بوډا یې راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پختنې ما کا پختنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر وکړې. وی چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب مسالو خلا کا پویم ما یو ورغومی و ورغومی ورغومی پیژنئ چیلې د چیلای بچی ته ورغومی وی اپریدای جبک ما یو ورغومی و ډېره پستا ګیری وه غریب مړ شوی ده تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پستا ګیره دی چې خوڅاوله نو مالا مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له. قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي. چې ویل کوه ملا صاحب باس به کو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلی دي دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي ومیا زر وم او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب خو پیچاره دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پیشه دا ستره داسې پیاڅه ده وای پاسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستان کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وي چې درېیم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچوي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ویله ویله دا څه شی نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله د سپېره شی غوڅکي متیازې نه پېژني غوڅکی چې متیازې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وویه زر وویه. هغه وی والله که په دې م پوهېږي چې میله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه اواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې ته مات شه که ما مات شه مالې په مونځ کې دې خبرې وکړې وای چې په داسې تاوس پسې مونځ نه کېږي خبرې مې وکړې درې کړي وو څلورم لا پورته شه ماله وایي چې مونځ دې مات شي که ډېر سر مې ورسره خوږ کړه مونځ یې بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته زه په مانځه کې لیدلی یم چې ما دا ګوته اوچته کړه اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غرقه شوه زوی دې خراب شه مال ولې وایي چې په مانځه کې جانډې جوړوي او دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب لکه یو